درنو لیدونکو السلام علیکم. د مارشال محمد قسیم فهیم زوی او د ملي امنیت پخوانی مرستیال ادیب فهیم پر خپل رسمي فیسبوک پاڼه ویلي دي چې خارج کې ناس مشران دي نور په افغانستان کې د قیامونو او جنگ شعارونه نه ورکوي. فهیم دغه مشرانو ته په خطاب کې ویلي دي پنشیر کې ډیر خلک وژل شوي، نور د جنگ شعارونه مه ورکوي، او د سوال په توګه یې ویلي دي آیا نور جنگ بس نه دی؟ بلخوا ترکیه وای روان کال د زرګونه افغان کډوالو د ورتګ مخنیوي کړی دی. د ترکیې د کورنیو چارو وزیر وایي دوی د کډوالو د مخنیوي لپاره تدابیر سخت کړي دي او په خبره تر دې دمه د زرګونه افغان کډوالو د ورتګ مخنیوي کړی دی. سرچینه وایي چې دا کډوال ټول په غیر قانوني توګه دی هیواد ته ورتلل. د ترکیې حکومت په وینا ټول ټال 9500 غیر قانوني کډوال ترکیې ته له تګ څخه منع شوي دي چې نیمایي افغانان دي. ترکیه وایي دغه هیواد ته ځکه کډوال ورځي چې وروسته له دې ځایه نور هیوادونو ته سفر وکړی شي او تر ډیره اروپا ته د تګ کوښښ کوي. بلخوا ملګري ملتونه وایي افغانستان سره مرسته کوو خو ځینې شرطونه هم لرو. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونیو ګوتیرش ویلي چې افغانستان د ملګرو ملتونو بشري مرستو ته سخته اړتیا لري. هغه په یوه تازه مرکه کې زیاته کړې ده چې دوی له افغانستان سره مرستو ته چمتو دي خو ځینې شرایط هم لري. ګوتیرش څرګنده کړې چې طالبان باید د دوی د بشري فعالیتونو لپاره امن فضا مساعده کړي. هغه ټینګار کړی دی چې دوی به د بهرنیو ځواکونو تر وتلو وروسته هم په افغانستان کې خپلو فعالیتونو ته ادامه ورکړي. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو تر پایه لیدلی وي. کومه دغه ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ سره او چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت.